السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمد زئی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته کوم څنګه کول شو انګلیش خط پښتو ته او پښتو خط انګلیش ته واړو په ډېره اسانه طریقه باندې. ملګرو هر څوک چې موږ ته په واتساپ یا هم په میسنجر کې یا ټلیګرام بلکې هر سوشل میډیا چې تاسو استعمالوئ هلته موږ ته څوک په انګلیش کې میسج وکړي، موږ نه پوهېږو چې دا میسج دا څه لیکلی دی، نو هماغه څنګه کولی شو پښتو ته واړو په ډایرکټ په 1 منټ کې. نو ډېره ښه خوندوره ویډیو ده، هیله چې ویډیو تر پایه پورې ګورئ او ویډیو سکیپ نه کوئ. نو مخکې ملګرو دې نه چې زه ویډیو شروع کوم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټې نښان هم وهئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسیږي. نو ورځو څنګه کولی شو خپل انګلیش خط پښتو او پښتو خط کو په انګلیش ته واړو په ضرب ته دودو کوګې. نو دې لپاره موږ تاسو دا کار وکړئ، نو یو ساده اپلیکیشن ته ضرورت ده، ترانسلیټ دا به تاسو څنګه له پلی سټوره را ډاونلوډ کوئ. تاسو ولاړ شئ خپل پلی سټور به را خلاص کړئ، دلته به ولیکئ ګوګل ترانسلیټ. سمه ده ملګرو، ګوګل دا د ملګرو څنګه کو ګوګل ترانسلیټ به څنګه کوئ تاسې را ډاونلوډ کړئ. سمه ده ملګرو، ما را ډاونلوډ کړی ده، خو دلته بیا هم اپډیټ غواړو، خو زه اوس نه اپډیټ کوم. سمه ده ملګرو، 25 MB ده، تقریبا 500 میلیون نفر څنګه ملګرو د جنې را ډاونلوډ کړی ده، او 25 MB څنګه ټول سایز ده ملګرو. نو دا به څنګه کوئ تاسې را ډاونلوډ کړئ. هر کله مو ملګرو دا را ډاونلوډ کړو نو دا به څنګه کوئ را خلاص کړئ. نو دې صفحه ملګرو داسې راشي، دلته به څنګه انګلیش ته انتخاب کړئ، دلته به څنګه کو پښتو لیکنو ته انتخاب کو. اوس غواړم د انګلیش څنګه پښتو ته واړم. اوس دلیږمه څنګه کولی شو. صحیح ملګرو، څنګه کولی شو، ما ډایرکټ ورته ولیکو نو څنګه کو ډایرکټ دې معنا څنګه سو ملګرو ما ته را واړوله. صحیح ده ملګرو، دغه ده. او د جنې څنګه کو ملګرو دا را کاپي کولی شو، دا د پښتو خط انګلیش ته اړول. که غوښتله مو چې انګلیش پښتو ته واړوئ نو دا به څنګه کوئ، ټیک مارک دلته څنګه کو پښتو کوئ، دلته څنګه کوئ انګلیش خط ولیکئ. هر څه لیکنه ستاسو مثلا لیکنه کوي، زه خاص یو څنګه ملګرو دا مې ورته ولیکل نو ډایرکټ څنګه سو ملګرو دا ده څنګه کو ماته په بیرته پښتو باندې واړو. صحیح ده ملګرو، دا هم بله طریقه وه. بل ملګرو موږ څنګه کوئ میسنجر کې یا هم واتساپ کې څوک په انګلیش میسج وکړي هغه څنګه پښتو ته واړو. دلته الریډي خپل میسنجر را خلاصوم. نو دلته ماته دلته یو ملګری مې د هغه په تور څه په انګلیش میسج راته کړی، نو زه غواړم چې هغه طریقه تاسو ته هم وښیم. دا د ملګرو دا انګلیش میسج ده، صحیح ده، ماته یې وکړو څنګه کولی شم دا پښتو ته واړوم. نو دلته ملګرو دا څنګه کوئ ډایرکټ دا ټینګ ونیسئ، دا څنګه کوئ کافي وهئ. هر کله مو چې ملګرو دا کافي کړئ، صحیح ده ملګرو، بیا به راشئ خپل همدغه ترانسلیټ ته. ترانسلیټ ته چې ملګرو راغلی څنګه کوئ دلته به هغه لیکنه پیسټ کړئ. سمه ده ملګرو، لیکنه څنګه کو پیسټ کو. لیکنه مو چې پیسټ کړه ورته وګورئ دا د ملګرو ډایرکټ څنګه سو هغه پښتو خط انګلیش خط بکنه سره سو کو هغه ټول څنګه موږ دلته پښتو ته واړو. په ډېره اسانه او ایزي طریقه باندې کولی شو. همدارنګه همدې طریقه باندې تاسو ته په واتساپ کې څوک میسج وکړي یا هم ټلیګرام کې یا بل کوم سوشل میډیا کې نو تاسو څنګه کوئ ډایرکټ یې کاپي کولی شئ او بیرته کولی شئ. د چې تاسو دا ډایرکټ کاپي کوئ هملته میسنجر کې ورته پیسټ کړئ، بیرته څنګه کوئ ډایرکټ ور ولیکئ. بل ملګرو تاسو کولی شئ چې خاص کوم خط د عکس په ذریعه باندې عکس هم څنګه کوئ ملګرو کاپي ویستلی شئ. دا تاسو عکس کې کومه لیکنه چې غواړئ هغه ترجمه کړئ، نو د کیمره باندې کلیک وکړئ او هغه څخه عکس واخلئ، نو هغه به څنګه کوي ډایرکټ درته ټول ترجمه کړي او تاسو بیا کولی شئ کاپي هم کوئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن د ملګرو اپلیکیشن په ضرور په خپل موبایلونو کې استعمال کړئ، ډاونلوډ یې کړئ او څخه ګټه واخلئ. ملګرو ته بیا پور چې داسې ښه خوندور ویډیو تاسو ته د کومه اپلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.